میاشت ربیع الاول ختلې ده، دا ډیره مبارکه میاشت ده، ځکه دې میاشت کې ډیر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت په بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی، لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی، زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیه السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې برتر د آدم علیه السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی دي، د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیه السلام نسب بهترین نسب دی. زه به یې هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله د بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیه السلام د نیکه پلارو، د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وی؟ دی ډېر زیات سخي او ډېر قابل او بهادر انسان و. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دوه عربۍ کې وی د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به یې ورته وې. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له 2 کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا 3 کسه به پکې ډوډۍ خوري. ابه غټې غټې پینې وې او کاسې به وې، په هغې به 10 کسان، 6 کسان، بلکې داسې کاسې به وې چې 100 کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیه السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه له کار کو، نو هغه له به څیزونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. د سلیمان علیه السلام د پاره به پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې د به څه خواخوا کار به یې پې کاو. من محاریب غټ غټ بلډینګونه به یې پې جوړول، قلاګانې، و تماثیل او ډانچې به یې پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز و. تماثیل لکه اوس هم بعضې خلک په کورونو کې
دا ډانچې مانچې ساتي د ډول دپاره اوس حرام دي ګناه ده هغه زمانه کې جایز او وجفان کالجواب او داسې کاسې به یې وله جوړولې لکه د حوض عمره د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت پې په سلګونو خلک کیني او ډوډۍ خوري او که ته وې دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسه کې پخېږي نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسیات غټ غټ دیګونه به چې د ځای نه به چا خوځولی نشو راسیات په ځای پراته بعضې دیګي د ځای نه خلک وخوځوي نو هلوړی کې ویوینځي او بعضې دیګ دی چې د ځای نه د خوځېدو نه لکه د ګاڼې کړی شو مثلا دا چې د خوروا ډک کې ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به پې مړېږي یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راړی یا زمونږ په دې وطن کې چې دا روجې پخې شي نو دې بټیارانو سره یو غټ تالي نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي نو بیا ترې غوری ډکوي نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره سخیان خلک وو زمونږ د وطن په شان شومپړه خلک نو اوس خو چې میلمه څوک ووینې نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي او چې میلمه ورته وروډوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی یا خو یې لاړه شي اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي داسې سرخوړلی شی راوتی دی نو هغه سخیان خلکو نو هاشم ډېر زیات سخي و نو چې قات راغې په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښانې یې لال کړل او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولو ډوډۍ پکې چوري کړه او خلکو ته یې ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي دا زمونږ چوري نه ګورئ دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوري چوري کې او یې زبس دا د خور لور حق دی ځمکه کې ولا حق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي او په چورۍ دا چوري نه دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده نو ډوډۍ یې وړه کړه هاشم یو شی راکوټې کوونکی او ماتوونکي ته وایي نو خپل نوم یې عمر نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو نو خلق تی خوشحاله سخی خلق السخی قریب من الله و قریب من الناس نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی سخی وي دی خدای تم نږدې دی او خلکو تم نږدې دی خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ته نفرت نه کوي هر سړی ورته خوشحالي مجلس ته ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه دومره سخي سړی و د ده رسخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې نو ده به دې ټولو اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله او په مینا کې چې به حاجیان کله دیرو نو هغوی له به یې ډوډۍ ورکوله او د بار نه چې به څوک مسافر رالل نو هغوی له به یې ډوډۍ ورکوله داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسانو او نوجوانو تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار دی او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی نو هغه د پسې استازی راولېږه وی ته خو ډېر قابل سړی ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې ځای په ځای به ډاکوانو او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشوه رسېدی چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به په حمله وکړه خو به پیاده سفر یې او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه نو د سفارتي نظام جوړ کړ لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ کم عمره کې ګورې عمر یې دومره کم دی زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی اندازه ولګوئ چې دغې وخت به یې څونه عمر یا د 18 یا د 18 یا د 20 لږ عمر به نو سفارتي نظام یې جوړ کړ یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطی سفیران یې باقاعده مقرر کړل ستا به د روم د بادشاه سره رابطی
کاغوی سره زمونږ څه جنجال جوړیږي نو ته به هغه جنجال ختمې. ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر مقرر که ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه دا سفارتی نظام یې جوړ کو او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولیږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي که دغې حد کې قافله لوټ شوه نو دغې علاقې خلک به ذمهوار د فلانکې علاقې پورې زموږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو موږ به ذمهوار وو. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه، مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه. هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکۍ دی کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذمهوار به هغه خلک نو قافلې محفوظ شوې. هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوان مو یریدل چې که مونږ قافله لوټ کو نو چې کم ځای لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو نو دا خو نشو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه وی ستا بهادري ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کې او خلک دې ټول ښه وی. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ اقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول که. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالیږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ، وی نه زه د عربو نه بار ښځه نه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو نو زما بچي به بیا عجم بشي، عجمیان بشي، نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبی علیه السلام مبارک د پیغمبرۍ هغه چمک او دمک و. تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان نو هغوی به د ده د تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشاني او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دی او نور علما هم لیکلی دی چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغی نو هغوی به د ده تندې ښکلو او لاسونه به یې ښکلول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله. وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي، د نبوت چمک تی ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د اولاد کې پیدا کیږي. نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې او لاسونه تندي به یې وله ښکلول. نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې ووت شام ته او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې من الله صفت کوي، داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته په جمی کې به یمن ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به د شام ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وی چې امن و امان راغلی و، د علاقې حدودات مقرر کړي او خلکو خپل خپل علاقه په خپل حفاظت کې اغشتې وه. نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې تاسو باندې خدای داسې پرځونه در کړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبی علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت او د جمی سفر یې درته آسان کړی دی او د یره یې دله ختمه کړې ده، امن یې در کړی دی او ډوډۍ یې در کړې ده. نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړئ، بندګي وکړئ، د یو رب شرک ورسره مه کوئ.
نو دی یو سفر کې لار د شام په سفر، نو چې په شام په سفر لار او واپس راته مدینه منوره په علاقه را تیر شو، نو د مدینې دی خو به قافلې وي، یو ځای به دمه کوله، څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تیروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده، نو په یو جینۍ نظر ولګېد. جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه، ښکلې وه. نو ده دې ورته ودرېد، نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دې ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود، د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی. نو دی خو په خپله هوښیار انسان و، نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واغشته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فورا خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې او اندازه ولګوئ که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره زه نکاح کول غواړم. پړته یې پرېوته. حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکوو، ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالداره مي د دنیا اوخان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي، او چې خشته مي نو ښکلې و، هوښیارو، قابلو، مالدارو او څه ورته ویلې کېږي سخي و. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول، خو د ویې نه صبر وکړئ زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه، د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر، سلما بنت عمر، او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري، د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې، نو هغې سره یې واده وکړو. او چې څنګه یې واده وکړ، د واده یو څو میاشتې تېرې شوې، نو دا هاشم غریب هلته وفات شو، مړ شو. غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو. او یو بچی پیدا شوی و، د هغه بچي چې څنګه د هغه ښځې سلما نه بچی پیدا شو، نو په سر کې سپین ویښته نو نوم یې دغه خلق ورته شیبه نوم کېښود او دم وله شیبه نوم خوښ کړ. شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې، په سر کې سپین ویښتو پیدایشي، نو شیبه نوم یې وله کېښود. دا د خپل نوم سو عمر، او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کم بچی پیدا شو نو هغه له شیبه نوم کېښوده. چې شیبه نوم یې وله کېښوده نو دی غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته، نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو د قوم ته علوې چې دغه هغه هاشم خو وفات شو. ولې؟ بس ناجوړه شو، هلته یې ښځه مو کړه او بچی هم پیدا شو، او بیا ناجوړه شو مړ شو، هلته هم دفن کړه. نو د ده ورو د هغه نوم مطلب و، مطلب. هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده، هسې نه دی قافلې والا چېته وجلي نی په لاره. نو دی لاړ مدینې منورې ته دا مطلب د دې هاشم دا ورور. نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واغېشتل نو خبره ټیک وه. خلکو ورته وی چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې وله وکړو، خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو. او موږ دلته ښخ کړی دی، قبر یې ورته وښو. وی څوک دی؟ وی دغه ماشوم بچی دی. ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شوه که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شوه. او دقه یو ماشوم بچی دی او د ده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور به ده چې ښځې به خاوند مړ شو نو بل خاوند به یې کوه، او بچی به د ښځې نه کېده، بچی به د پلار د قوم کېده. نو دی مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نوم و، هغه ځان سره په اوښ باندې کېنو او مکې مکرمې ته یې راوست. چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې، د دم خیرنې وې د دې مطلب. او دا شیبه چې دا کم رواره د هاشم بچی،
دا غم جامې خیره نه وي دوړې پې الوتې وې. نو ده نه چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی، نو دی پې شرمېده که زه وایم چې دا مې واره دی، وایي به چې ښه داسې خیرن خچن او داسې ښه جامې، ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې. نو ده د خولې نه دا وختل، وایي دا زما مریی دی، مریی مې اغوښتی دی. عبدالمطلب، مطلب د ده نوم و، د هاشم درور. نو واره یې دا کېده، وی دا زما غلام دی، عبد غلام ته وی، مریی ته وی، دا ما مریی دی. نو خلق وی عبدالمطلب، وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مریی راوستی دی عبدالمطلب. نو نوم د شیبه ختم شو، نوم خو خپل شیبه دی خو په هغه نوم یې څوک نه پیژني. لکه د هاشم نوم عمر دی، خلک ورته هاشم وی، د ده نوم شیبه و، هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو چې کور ته یې دننه که نو ویې لمبه و پاکې که خشتی که او خشته ښکلې جامې ورته واچولې او بار یې راوویسته. وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی، غلام څوک داسې ساتي؟ وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی. ما هسې وی چې دا مې غلام دی. خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل، نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو، د نبی علیه السلام چې کوم خپل نیکه دی. دا عبدالمطلب لویده 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 لویده، دلم خدای کمالات ورکړ. داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار وا به یې کوو، د حاجیانو خدمت، د بار نه به چې مسافر مکې ته رالل د هغې خدمت او سخا به یې کول، دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې و، اوښان او ګډې چیلی او د غټ تاجر هم و، پیسه هم ورسره ډېره وه. نو لګیا دی حقه د پلار سیسټم چلی، خو هغسې خو نشي کولی، خو هغې ته ورنږدې دی. نو جناب اوس ده باندې خدای احسان کوي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی، نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي. دا د حضور پاک برکت دی. لکه رونو زرت یو مثال در کوم، نور چې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خورې شي که نه شي؟ دا د سبا رڼا خو د ورځې د دې نور پلوشه ده. نور یوه نیمه ګنټه پس راخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي، یو ګنټه 20 منټه، یو ګنټه 15 منټه، یوه نیمه ګنټه یا 15 پاوه مخکې دلته کې یو لویه شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي، دام د انور مقدمه ده، د انور نه مخکې راځي. نو ورو ورو رڼا خورېږي، لا انور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي، نو آخره کې انور راوخېږي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیمه رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودول، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چودل، پړقا پړوقي به و ټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې به تلې د دې ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه یې دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه، خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه، یاره وي دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي، د دې سد باب پکار دی. بعضې خلکو وي یاره ډاکې زیاتې شوي دي، دا ډاکې ختمول پکار دی. نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې. نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی. کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی. نو دا نښې خدای ښکاره کول. زما ورونو بیت الله چې کله جوړېده، تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو. نو جرهم قبیله راغلې وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړل، جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړه. نو دې جرهم به ظلم کو، زیاتې به یې کو،
ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل، د هغې عظمت خو د خلکو په اړه کې و، نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتي به هم ورسره کول، نو د بار عرب پې تنګ شو. نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو، نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو. نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ، وی چې دی خو په مونږ حمله کوي، خو دلته به دا اوبو ته بندي کړو، دی به بیا سس کي. نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمرو ابن حارث، نو هغه دا کوی مکمل بند کړ، او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړی وې، سره زر سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات، دا به خلکو راوړل د بیت الله ته. نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې یې واچول، او زمزم یې بلکل اوار که بند یې که، داسې بند که چې نامونشان یې وله ختم که، د خاورې یې ډک که. دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي، نو دوی به دلته څه موده تېره کړي، زمزم خو مونږ بند که، نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي، نو مونږ به بیا راشو دا خپل کوی به بیا کولو. لکه دې وطن نه چې هندوان تلل، نو که ستاسو خیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې ښخ کړل او لاړل. دقه چل یې وکړه، زمزم یې بند کړ او لاړل. بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل، او نور کویانې ځان له چته پیدا کړي، اوبه به د ډنډونو د بارانونو څکلې، لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کمي صفا اوبه ورته نه وې. نو دی عبدالمطلب نه الله دا کار اخیسته. نو دی د شپې ودو، نو خوب یې ولید، نو په خوب کې ورته د الله له طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوی وکنوه. نو چې را پاسېد، خدایا دا زمزم کوی کم ځای دی، زه کم ځای وکنم؟ ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی، تاریخي ورته معلوم و، ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی. نو په سبا شپې بیا خوب ولید، وی د زمزم دا کوی وکنوه. چې را پاسېد بیا قوم سره صلاح وکړه، وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وایي چې زمزم کوی وکنوه، او زمزم خو مشهوره چینه و، مشهور کوی دی نه خو ځای روک دی، پته ورته نه لګي دا کم ځای وکنم. خلکو یې ګډ وډ خوب دی لیدلی. نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید، نو بیا ورته د الله له طرف نه حکم کېږي چې دا کوی د فرشتې په ذریعه چې دا کوی دی وکنوه. نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کم ځای وکنم، ما ته ځای وښایه. نو دوه بوتان یې ورته یاد کړل، د دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی، او وایي چې کم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی. نو دی زر راغی، او یو زوی و حارس، هغه ځان سره راوست، ای بچې راشه اندازه لګوه چې قارغه به کم ځای ټونګوئ. نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه ووالی، او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت. به دې زر لاړل، هغه ځای کې نښه واچوله. دی عبدالمطلب او دې زوی حارس کودی شروع کړه. د مکې خلکو مخالفت وکړه، وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی، او ته څنګه دلته کودی کې، او موږ ته جومات خرابې، دا خو زموږ د مانځه او د عبادت ځای دی. ده وی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي، وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته. ده به خاورې راوښکې او خلکو به واپس خاورې اچولې. آخره کې راغی او د بیت الله غلاف ته ورته رغاړه وه، د بیت الله دې ګټو ته ورته رغاړه وه، او د خدای په دربار کې سوال وکړي، خدای ما خو ستا خوب لیدلی دی، او تا راته راځی خوړی دی، زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی، او دا خلک ما ته تاوان رسی. نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی، نو خدای تی په مرضونو اخته کړي. دا خوب یې ولید، هغه دعا خلکو واورېده، او اعلان یې وکړه ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا رواني ما ته کوي، نو خدای به پې مرض او بیماري راولي. نو بیا خلک منې شو. نو دی او زوی دی خو مدد ورسره چا نه کو. نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودی کوي. نو چې 1 فوټ 2 کودی اعلان دی وکړله، نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې، پیسې هم پکې راووتې، سرم پکې راووتل، سپین هم پکې راووتل، او د هغې زمانې چې کوم جواهرات کاڼي هم پکې راووتل. هغه به د پیسو روپۍ نه وي، د دې کاغذونو ډبلې روپۍ به وي، چې نوره یې کودی کوله، نور څیزونه هم پکې راووتل. بس خوشحاله شو چې خلکو قتل، خلک هم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خدا ټیک دی، دې سړي سره خو هسې موږ ظلم کو، بیا ورته خلکو موږ د سره مدد کوو، نه اوس په ما سره مدد نه کوئ، ما اوس پرېږدئ. نو چې لږ لاندې
نو وی او نو باسی ما نو 300 فوټه کې لاندې اوبه دي، هغه هم ترخې اوبه دي. نو چې 100 فوټه نور وکنو نو خشته ښکلې اوبه پکې راووتې. نو چې لږې نور هم وکنو نو چینو نور هم جوشه وه، او چې بیا اوچتې کړې وې څکلې نو هغه خوږې اعلی مزېدارې زمزم اوبه. نو د زمزم د کوي د کنستلو توفیق پروردگار د رسول الله مبارک نکل عبدالمطلب له ورکړ. دا لوی کار خیر خدای له ده نه واخېسته. یعنې په عربو کې خو نور د دنیا خلک دي، مالداران هم پکې د دي نه د علاوه او هوښیاران هم پکې او د قومیت خاوندان هم پکې وو، لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان نه اخېسته. نو د زمزم کوی یې وکنه او ښه مزېدار او خشته نو صفه اوبه راووتې. نو د خلکو په زړه کې د عقیدت پیدا شو. هلکه واقعي دا خو ډېر پاک خاندان دی. هاشم څونه ښه سړی پاک و او دی بیا څنګه پاک انسان دی او مبارک انسان دی. او نن خو چې چاله څوک ډوډۍ ورکوي نو هسې ورسره مینه، چې کم سړی چاله څه شی ورکوي د خلکو سره مینه نو ده به هم دا چل کوه. حاجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله، مسافرو له به یې ډوډۍ ورکوله او اوبې وله را پیدا کړې. اوبه خو نن سبا لوی نعمت دی، لوی نعمت د اوبو نه بل کم دی، لوی څیز دی اوبه. اوبه چینی څه به کوې؟ دا د غرونو زمونږ د وطن خلک د ډنډونو اوبه څکي، باران چې وشي نو هغه په یو جوړ کې را جمع شوي یو لوی هاوس کې، نو هغې کې سپین مرتیازې کې او خرم پکې کوي او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي، دا چینجي پکې وي او بیا په منګو کې ترې اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې نه ځي. د غریبانانو دغه د څکو بل انتظام نه، دقسې د مکې د خلکو د اوبو انتظام. نو خشته ښکلې مزېدارې زمزم اوبه او د زمزم اوبه څونه برکتي او قیمتي اوبه دي، دا ردي د برکت نه خدای را پیدا کړې. نو باس قبضم پې د دیو لګېده د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب. وی اوبه زمونږ دي، خرڅو به نه مفتو کیس کې، خو انتظام به زمونږ وي. بورقه به وله زه اخلم، رسی به وله زه اخلم، د روښکو بندوبست پې زمونږ وي. تاسو به ګوتې نه وروړئ. گیر چاپیره تی سبیلونه جوړ کړل او د ده اولاد به لګي او د عبدالمطلب او اوبه به یې رایستلې او هغه به په سبیلونو کې اچولې او خلکو به کورونو ته موړل او پخکله به یې مسکلې. نو دې سره د خلکو په نظر کې نور هم عزت زیات شي. خدای والا سوال یې کړی خدای ته، وی پروردګاره ماله ګڼ زامن راکې. نو د مختلفو ښځو نه ښځې ګڼې وې، 10 زامن والا خدای پاک ورکړه. یو زوی دقه او دغه حارث، بل زوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دی، بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دی، او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبدالله دی، بل زوی دی، بل زوی ابو لهب، بل زوی ابو طالب دی او سنور ګڼ زامنو. 10 بچی یې پوره شو. دی یو منښته کړې وه. الله وی کماله دی 10 زامن راکړل، 10 نو یو به پکې ستا په نوم لالو. دا هغه زمانه کې یو رواج و، اوس خو منه ده لالوم به. نو چې 10م زوی پیدا شو نو د شپې خوب ولید. خوب کې ورته څوک حکم کوي چې نظر دې پوره کړه، نظر پوره کړه، اوفې به نظر نظر پوره کړه. نو دی خو پوه شو، خو چې سهار پاڅېد یو ګډی لال کو خیرات یې کړو. په 2مه شپه بیا خوب ولید، وی نظر دې پوره کړه منښته. نو چې پاڅېد نو غویه لاله کړه او هغه خیرات کړو، په ټولو خلکو یې غوښه وخوړه. نو په 3مه شپې بیا خوب ولید چې نظر دې پوره کړه، نو یو اوښ یې راوسته، هغه یې لال کړو، په خلکو یې وخوړه. نو په 4مه شپې بیا خوب ولید چې نظر دې پوره کړه. نو خلکو ته ووایي چې څه وکړم، دې سره څه وکړم؟ نو وی تا څه منښته کړې وه؟ وی ما دا کړې وه چې زه به په دې خپلو بچو کې یو لالوم چې 10 خدای راکړي. نو په اوښانو نه خلاصېږي، اوس به دا چل کوې. وی کم یو پکې لال کړم، 10 واړه بچي ځان ته کېنول. فیصله په دې وشوې قراندازي به پکې وکړو. نو چې قراندازي پکې وکړه نو قره د نبی علیه السلام د محترم والد د عبدالله په سر راوخته. نو دا د خویندې وې هغوی چغې جوړې کړې وې، نه دی به نه لالې، ځکه دی دقه یو کس و، نور به دوه د یو مور و، دی د مور نه یو کس و، دی به نه لالې. نو عبدالله هم ډېر بهادر و. خویندو ته یې نه بچې، دا خو د ما دپاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زه لال شم، زه غاړه بسته یم. عبدالله ډېر خشته او ښکلی تر دې حده پورې بعضې علما لیکي دومره خشته او ښکلی
چې 200 جینکې په مکه مکرمه کې په دمینې وي. یو وی زه به ورسره نکاح کوم، بل وی زه به ورسره نکاح کوم، بل وی زه به ورسره نکاح کوم. 200 جینکې په عاشقانې وي. دومره خوبصورت او خشته ښکلې چې خدای د پیغمبر علیه السلام د پلاروالی دپاره منتخب کړي، نو ښکلې به ولینې، خشته او مزېدار. نو د مکې خلکو هم چغې جوړ کړې او هجوم یې جوړ کړ، وی نه دا هلک پناه لالی ښکل انسان سره او چې شریف انساني، نو د خلکو مینه او محبت مې د مکې د خلکو سره بې انتها مینه وه. نو ده مشوره وکړه چې زه څه وکړم. نو یو هوښیار سړی و، مغیرې نوم و، هغه راغی او د عبدالمطلب ته وی وی زه راته یو چل ښیم. وی داسې وکړه چې په دې مکه کې یو کاهنه ده، د پخوانو کتابونو عالمه ده، هغې سره مشوره وکړه. نو دې لاړ عبدالمطلب هغې سره مشوره وکړه. نو هغې ته تپوس وکړو، وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کي او د هغې دیت ورکوي؟ وی 10 اوښان. وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه، 10 اوښان راوله. نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه. نو که قراندازي په 10 اوښان راوخته نه به حلال کې، که په زوی دی راوخته نو نورو سره 10 زیاته وه، دا چل کوه. نو اخره کې به دې مسله حل شي. ده وی دا خو اسانه خبره ده، مالدار خو ډېر و. 10 اوښان یې راوستل، دنیا تماشې له راله، ټول خلک تماشې ته ولاړ دي. نو 10 اوښان یې یو خوا سملول او د عبدالله بل ځای کېنو او قراندازي پې وویشته. نو د عبدالله په سر راوخته، اوخو بچ. نو بیا اوښان شل کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو بیا اوښان 13 کړل، نو بیا قراندازي وویشته، بیا د عبدالله په سر راوخته. نو 10 یې زیاتول، اوښان یې 100 ته ورسول. 100 اوښان دي، دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي، ولاړ دي چې څه به کېږي. یو خوا 100 اوښان، بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله. نو چې په دې 100 اوښانو کې او په دې قراندازي وخته وواله، نو په اوښانو راوخته. نو خلکو شور جوړ کړ او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجړل، د خوشحالۍ نه، او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ. هغه 100 اوښان د ټوله لال کړل او 100 واړه اوښان یې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل. تاسو اندازه ولګئ چې 100 اوښان به څومره جوړېږي. نن سبا خلک په واده کې چې څوک 2 میخې حلالي کړي نو ټوله دنیا صفت کوي، او چې 100 اوښان حلالي کړي د هغې نه به څومره څیزونه جوړېږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی. نو یو باندیسی راغی. نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له آواز ورکا، یا ابن الذبیحین، ای د 2 حلال شو زویا. نو رسول الله مبارک او خندل، مسکی شو، په دې خبره خوشحاله شو. نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته تپوس کوي، وی دا الله رسوله دا تا ته ابن الذبیحین چې دو یو ته پې خوشحاله شوې، د دې څه مطلب؟ وی او د هغې 2 کسانو زویم نو سیم چې کوم د خدای په نوم حلالېدو ته تیار شوي. یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام، هغه هم د حلالېدو ته تیار او تړلی شوی او خدای بچ که او د هغه په عوض کې ګډ حلال شو. او بل زما پلار عبدالله، هغه هم حلالېدو ته تیار شوی او 100 اوښان د هغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ورسره بچ کړ. نو په دې به نبي علیه السلام خوشحالېده او فخر به یې کوو. لویه خبره ده. بچ شو دی. دا د عبدالمطلب یو غمو او لال ختم شو. دې زمانه کې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشو. هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو ګورنر و نوم یې ابرهه، د یمن والي و ګورنر، او دې د هرقل لاندې و، بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و. د حبشې، هرقل خو د روم باچا و، د حبشې د بادشاه لاندې و. نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې موږ یو بل کور جوړو. نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړو او هغې له کعبه نوم کېښود او خلکو ته یې وی هغه مکې ته مه ځئ، هغې کعبې ته دلته راځئ، دلته عبادت کوئ. دې کې خو ډېر لویې زرې مبادله کېږي او بلا پیسې را جمع کېږي. اوس مکې ته چې خلک دي، د مکې د خلکو څیزونه خرڅېږي، د هغوی تجارتونه کېږي، د هغوی کورونه خلک په کرۍ باندې نیسي، بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې یې پرېږدي. نو دا لویه فایده ده.
نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي مونږ ته به فایده ای، نو بس هلته کور جوړ که بیت الله. مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته هسې تعبیر کوو، کعبه به یې ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې، او خلکو ته دلته راځي عبادت له حج عمرې له دلته راځي. هغه جناب چې هغه شی جوړ کا نو په عربو بده ولګېده چې ښځه مونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه. نو دې نه یو څو کسان لاړل، نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو، نو هغوی هلته کې اور بلو، نو هغوی نه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی، نو هغه هم پې وسوځېده. هغه ابرهه ګورنر غوسه شو، وی ښه دې عربو زمونږ کعبه وسوځوله، اله به ډوډۍ خورم، اله به صبرېږم چې تر څو مې د دې کعبه نه روانه کړې. لوی لښکر یې را روان کړ، د اتیانو لښکر، 12 اتیانو څوک زیات هم یادوي، دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو. خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده نو دی خو جوش کې مو، نو عرب یریدل، نو د طائف په علاقه راغی. نو طائف خلکو ته وی ما ته د مکې لاره ښایې، کم ځای د عربو بیت الله شا به ښایې راته. نو هغوی ورته ځان پټ کو. یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره موله راځي، هغې ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي. هغه تیار شو زه راته لاره ښیم. نو چې هغه څنګه راوړی ابو رغال، نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ، د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی مردار شو. بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼي وړي. نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي، د طائف نه راکوز شو. نو دې ابرهه اعلان وکړ، وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسئ، ابه زمونږ غنیمتي، او که کم غلام او مرئي په ګوتو درغې نو هم رانیسئ، ابه زمونږ غلام او مرئي وي. نو لومبي اوښان چې په ګوتو ورل 200 اوښان، دا د نبي علیه السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل، هغې قبضه کړل. دلته عبدالمطلب خو مشر و د مکې د خلکو، نو دوی ټول دته راغون شو. ورته یې وی باباجي څوک و؟ دا خو لوی لښکر را روان دی، او ستا 200 اوښان هم خبر شو، غلام ترې راوتښتېد، بیا 200 اوښان دې ونیول، او د نورو خلکو چې څه په ګوتو ورځي نیسي، یو اتیان دی، یو لوی لښکر، او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی دی. عبدالمطلب ډېر هوښیار و، هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم. نو عبدالمطلب نیغ ورغی، چې ورغی دله خو خدای یو وجاهت ورکړی، مخوریز و، خشته و، ښکلی و. نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی، یو ځای کې قیام کوي، دمه کوي. چې دی عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په زړه کې عظمت پیدا شو، خو دا مبارک بابا، دا ښکلی خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل، دا لا څوک دی؟ نو چې ورنږدې شو خلک ورته وی صیب دا د عربو مشر دی. اوهو دله خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماش و، لوی ګورنر او د خپل تخت نه راکوز شو او ده ته یې سر ښکته کړ، ستړي مشي ورسره وکړه او ځان سره اوچت که خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما 200 اوښان تا نیولي دی، هغې پسې راغلی. اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه، ما خو ته ډېر زیات هوښیار یې، ما خو چې تورې په لږ کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو، او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مه روانوه، نو زه به ستا دا خبره منم، واپس به ځم. نو د خدای د کور د بیت الله، یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي، اوښان غواړئ؟ دا خو ته ساده نه. او ته څه وایي؟ وایي زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی، ما له خپل اوښان راکړه، زه د هغې مالک یم، او د بیت الله مالک الله دی د کعبې. اپیش او کار یې پیش، ګیروانه یې وله کار څه ورسره کوې، اوښان یې وله ورکړل. چې راغی خلکو ته یې ویې داسې مهرباني وکړه، ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نشی لرلی، مکه ورته خالي کړئ او خپل سامانونه بار وباسئ، دوی به راشي بیت الله بروان کې، موږ به بیا جوړ کړو، هېڅ خبره نه ده. دی جګ ورسره نه شو کولی، او امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت هم وکړي. خو خیر مکه خالی کې، د مکې خلک بار ووتل، نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالی کړه. او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو، چې کوم مشر
اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څاروله به هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګانو او سپو له نومونه ږدي. هغه اتی چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست نو دی وهه نه ته نو چې بیا اوچت که مخ یې وله داسې که نو هلته روان شو چې بیا یې وله دی بیت الله ته مخ که بیا نه راته چې بیا چې بل طرف ته بیا وله مخ کوه خوا به ته او دې خوا به نه راته. رب العالمین د جدې د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان نه اوچت کړل. هر یو سره درې کاڼ یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو یو کاڼې به یې راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول په قطقانو یې ویشتل. سجیل دا قطقانې چې ورته موږ وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو که نه نو دا پوره بندښ وګی نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په یو توتکري به 3 ډرون حملې کولې او 3 کسان به یې مردارول نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه بس څاروي مردار شو ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې د ابرهه دی وتښتېده د سره الله څه وکړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکۍ دانې راوختې نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو او داسې سپېره شو چې اندامونه یې ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو داسې مرګ باندې خدای مردار کړ. دا د نبی علیہ السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دن یادوي څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي. دا 19مه دغه و د سفر د محرم وه 19مه د محرم چې دا لښکر الله هلاک نو 19مه کې 14 ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر یو میاشت دا د محرم 19مه وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی نو څوک د سفر میاشت دی یو کم دېرش حسابوي نو 8 ربیع الاول د نبی علیہ السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو 13مه یادوي نو د پیدایش ورځ 9 د ربیع الاول یادوي. نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک که هغه ځای ته وادي محصر وی دا د مزدلفې او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي که نه وی چې تاسو حج په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږئ مه نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده نو سر مبارک یې ښکته که او په تیزۍ ته لاړ. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته ووایي. نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات وي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې ویم. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده نو دې کې به موږ څه کوو موږ به هغه کارونه کوو چې موږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبی علیہ السلام مبارک موږ ته څه ویلي دي د ځان او پکې قصې پسې نه کوو. دې کې موږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کول دا خو د مسلمان د مسلمانۍ نښه ده دې کې خو څه شک او شبهه نشته. ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب یې نبی علیہ السلام ته وبخئ درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ. دا د میاشتې سره تخصیص نه لري هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته درود شریف پکې ډېر ووایئ تلاوت پکې کوئ نفلونه کوئ صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیہ السلام ته بخئ او خپلو بچو ته د پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوئ. سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه داسې اعمال چې خلک د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې روان شي. د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي. ګورئ زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک ور ډېر ناخبره دي دا انپړ لا بیا هم ګزاره کوي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري
لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی اوهو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم بعضې پکې مونځ لم نه راځي تقریر لم نه راځي نو هغې نه خبره پاتې ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو مدینه منوره کې یو وکیل و د دې هزارې د علاقې وی ما سره کېناسته نو ما نه یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې زر 400 دلته څه کوې وی مې په دې جامع کې سبق ویم وی ما ته چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښېده هغې ته ته خېجه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی وی بیا ما ته وایي چې برخوردار یو تپوس ته کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی د قال دی او بارټلا وکیل موږ ته اوس دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیه السلام او وی چې د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بیانر به غالبا نو هغې کې یو سوال راغلی او هلکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی نو بیا اخباراتو پې تبصرې کړی وې اباوټ شوي وه بیا چې ته غالبا نو چې نبي علیه السلام باندې یو نوټ ولیکئ نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شوی چا پکې دا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی او بیا لال آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی تعلیم حاصل کړ چا وی په مکه مکرمه کې یو زمینداره کورنۍ کې پیدا الله اکبر د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ دا مسلماني د هغه د برکت نه ده زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي داسې ده که نه ده او موږ د هغه د صفحات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې موږ مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځوي جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي نو د خپلو دیني مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار دی دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي الہ العالمین د هغې اتباع زموږ نصیبه کړي د هغې د سنتو تابعداري زموږ نصیبه کړي او خدایه محض په قصو نه چې مخکې د هغې واقعات بیانو نه د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي خدای هغه مقاصد ته موږ ته نصیب وګرځونه کړي